کې د الله نامه ده، هغې کې د محمد نوم ده، هغه به زه ورته واچوم، هغه به زه سینې پورې ونیسم، اور کې به روان شم. ته انجیل سینې پورې ونیسه، اور کې راپسې روان شه. تېر شوی ده شاه عبدالعزیز رحمه الله، هغه له یو عیسایي راغی، هغه ورته شاه صاحب وی زمونږ انجیل صحیح کتاب د عیسایي ورته ویلې او ستاسو دا قرآن صحیح نه ده. وی مناظره کوو. څنګه مناظره کې؟ ټیم مقرر، وخت مقرر، او اور به بل کو او ته به دا قرآن اورته واچې او زه به انجیل ورته واچم. چې کوم کتاب وسوځېده هغه به حق، ناحقه کتاب یو چې د چا کتاب ونه سوځېد هغه به حق کتاب. شاه صاحب ورته بلکل صحیح. عیسائی لاړو، د هغې انجیل په پاڼو باندې داسې کیمیکل ولګول په هره پاڼه چې هغه اور نه سوځول. او شاه صاحب پس مدرسه کې طالبانو ته خپل د قرآن درس کولو. ټیم چې مقرر و هغې ته را ورسېدل، اور بل کو. 4,000 عیسایان راغلي، 4,000 مسلمانان هم راغلي. عیسائی راغی، اور بل دی. شاه صاحب ته وایي شاه صاحب قرآن ورته واچوه. شاه صاحب وایي نه، دا به څنګه کیږي چې زما د محبوب کتاب چې هغې کې د الله نامه ده، هغې کې د محمد نوم ده، هغه به زه ورته واچوم، هغه به زه سینې پورې ونیسم، اور کې به روان شم. ته انجیل سینې پورې ونیسه، اور کې راپسې روان شه. شاه عبدالعزیز صاحب قرآن سینې پورې نیولی، په اور کې ګرځي، اور یې نه سوځوي. عیسایي ته ویې راځه راپسې. هغه چې یو قدم کېښود، انجیل یې ګزار که، چغې شروع کړې. شاه صاحب انجیل هم راویست، عیسائی هم راویست. وایي خپې مې وسوځېدې، سوره فاتحه یې پې چپ کړه، توکاڼې پې ولګولې، خپه یې ټیک شوه. عیسائی چغه کړه چې لا اله الا الله محمد رسول الله. په هغه ځای کې 4,000 عیسایانو دا کلمه وویل، ایمان یې قبول کړ. ځکه زما محبوب علیه السلام څه فرمایي؟ قرآن هغه کتاب ده چې کومه سرمنه کې قرآن تاو کې، د قرآن د برکته به دا سرمنه په اور نه سوځي.